اوبه څه ته ویل کېږي؟ اوبه د اکسیجن او هایدروجن له مالیکول څخه جوړې دي چې له 80 څخه تر 80 سلنو پورې زموږ د بدن وزن جوړوي. که څه هم اوبه هیڅ کالوري نه لري خو د پام وړ ارزښت او ګټې لري. د بېلګې په توګه اوبه د خوړو په لیږد کې مرسته کوي چې په ښه توګه بدن ته ورسیږي. اوبه د وینې د اسیدونو په کنټرول کې هم د پام وړ رول لري. اوبه د وجود د تودوخې درجه تنظیموي. اوبه له بدن څخه د ادرار، خولو او تنفس له لارې د اضافي موادو په وتلو کې مرسته کوي. اوبه د هډوکو او بندونو د ټکر او سوځېدنې مخنیوی کوي. همدارنګه د خوړو په هضمیت او جذب کې هم مرسته کوي. پر دې سربیره اوبه د انسان د وجود میتابولیزم یا د بدن د انرژۍ په تولید کې هم د پام وړ رول لري. اوبه د عضلو او بندونو په سم حرکت کې مرسته کوي او د دې ترڅنګ د هغو ویټامینونو په جذب کې هم د پام وړ رول لري چې په اوبو کې منحل کېږي، لکه د C او د B ډلې ویټامینونه. خو له دې ټولو سره ویلی شو چې د انسان بدن اوبه د هغو میوو څخه ترلاسه کوي چې په خپل ترکیب کې اوبه لري، لکه میوې او سابه. هغه څښاک چې کافین یا الکول لري په وجود کې اوبه کموي. همدا ده چې د دې څښاک وروسته بدن زیاتو اوبو ته اړتیا لري. که له خوراک 20 دقیقې وړاندې اوبه وڅښل شي، انسان د مړښت احساس کوي او اشتها یې هم کموي، او دا چاره د دې لامل کېږي چې کالوري کمې کړي او د وزن د کموالي او کنټرول لامل وګرځي. تر دې مخکې چې د تندې احساس وکړئ، اوبه وڅښئ. ځینې وخت بدن داسې انګیري چې خوراک ته اړتیا لري، خو په حقیقت کې داسې نه وي، بلکې تږی وي. له تندې وړاندې اوبه څښل له یوې خوا د بدن د اړتیا وړ اوبه پوره کوي او بل لوري ته د ډېر خوراک او زیاتې کالورۍ د جذب مخنیوی کوي. د ورځې په اوږدو کې له اندازې زیاتې اوبه څښل زموږ بدن له بېلابېلو ستونزو سره مخ کوي، لکه د وینې د سوډیم د کچې ټیټېدل چې د سردردۍ، ګنګستوب او زړه بدوالي یا همداراز د پښتورګو د زیات فشار لامل ګرځي. ښایي حجرې او بافتونه همدا اضافي اوبه وساتي او بیا وروسته لاسونه او پښې وپړسېږي. وروستۍ خبره: تر دې وړاندې چې د تندې احساس وکړئ، اوبه وڅښئ او د عمر ته په کتو سره مو د اوبو کارونه، فزیکي فعالیت او د بدن د تودوخې درجه تنظیم کړئ. سوکاله او روغ اوسئ.